خپرونه کې ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو نن به په دې باندې موږ وغږیږو چې څنګه کولی شو یو یو اس بي فلش چې زموږ کمپیوټر کې نه ښایي یا دا چې موږ داسې ګمان کوو چې دغه یو اس بي فلش خراب شوی دی دا په څه ډول یا څه شکل باندې کار نه کوي زموږ کمپیوټر کې نه ښایي او نه فارمټ کېږي. نو راځئ د دې فارمټ ترتیب تاسو څخه هم څنګه کولی شو د سنډي لارې فارمټ کړو. ما خپل فلش واچو تاسې ګورئ چې دلته فلش نه معلومیږي چې فلش کومه دی خو که چېرته مونږ سنډي ته راشو نو له هغې ځایه مونږ ته پته لګېږي چې وخت نیسي. خو که چېرته موږ د کویک آپشن ورسره اضافه نه کړو نو بیا دغه عملیه کېدای شي 20 دقیقې یا 15 دقیقې نیم ساعت ونیسي. زموږ خپل کمپیوټر د ګورو چې زموږ فلش را معلوم شو یا نه. دا ګورو دا زموږ 8 جی بي فلش دی. اوس کولی شو فارمټ یې کړو. هر سم چې زړه یې ورسره هغسې وکاروم. یعنې زموږ فلش اوس دې ته اماده او چمتو دی چې موږ یو څه ډیټا ورته سند را سند کړو. د بیلګې په توګه موږ دلته صبر کوو تر څو دا فارمټ شي. یو ځل بیا
د هغې وروسته درته یو څه ډاټا سند کوو وګورو چې څنګه چاته ښه فارمټ شو د بېلګې په طور زه غواړم دغه TIFF فایل ورته ولېږم send to local.h راځو دلته یې ګورو په همدې ډول غواړو دا هم ورته کاپي کړو له دې تېر شو تاسې ګورئ چې دلته دا PA فولډر په دې ځای کې اوپن شو دلته دننه ځینې فایلونه دي نو دا د نن ورځې درس هیله لرم چې ستاسې د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلی وي تر راتلونکې بلې خپرونې پورې په لوی خدای تعالی سپارم زموږ د چینل له ځانه سره سبسکرایب کول هیر نه کوئ